دا د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اړوند د کوز سلطانپور کلی دی. هغه کلی چې 2 شپې وړاندې پکې د یوې کورنۍ 6 تنه په خورا بېرحمانه توګه ووژل شول. امنیتي ځواکونو د پرله پسې پلټنو تحقیقاتو وروسته د دغې پیښې په تړاو 15 تنه نیولي دي چې په لومړنیو تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی دی. څو ورځې وړاندې په سرخرود ولسوالۍ کې غمجنه پیښه رامنځته شوه چې د یوې کورنۍ 6 تنه په ډېره بېرحمانه توګه په شهادت رسېدلي وو. وروسته قاتلینو د ساحې څخه فرار کړی و چې امنیتي ځواکونه د استخباراتو سره په همغږۍ لاس په کار شول تر څو د یادې پیښې قاتلین وپېژني، ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. او بالاخره وتوانېدو چې د 15 تنه د یادې پیښې عاملین چې په دې کې یو خوریی او یو خور شامله ده، دوی غوښتل چې یاد کور ته ورشي او د دوی پیسې او نور قیمتي توکي او کوم پاسپورتونه چې په کور کې د یادو کسانو موجود وو تر څو دوی خارج ته لاړ نشي، دا ټول ترې لاسته راوړي. بالاخره دوی پیژندل کېږي او دغه 6 تنه په شهادت رسوي. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې اوس مهال تر پوښتنو او ګروېغنو لاندې دي چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. موږ سرخود کې یو کور ته لاړو د غلا دپاره، دا د شیرزمان ماما کور او 15 نفره وو. ورواوښتو هلته چې لاړو، دروازه م ټک ټک کړه، دروازه یې خلاصه کړه، راووتو، موږ باندې مخونه لوڅ کړه، ویې پېژندو. چې ویې پېژندو نور ویشتل شروع شو، سامان یې ګډ وډ شو، چا چې شی اخیستو لکه چورچي. هارین صاحب شیرزمان کور ولو او دروازه ور ټک ټک کړه، دروازه چې هغه خلاصه کړه، وروسته ور واوښتلو، خو چې ور واوښتلو پوه شو هغه نور نفر هم ول، موږ هم البته چې و شیرزمان وویشتو، ما چې هغه دی هغه یې ګور ویشته. د پیښې د قربانیانو کورنۍ غړي د امنیتي ځواکونو چټک اقدام ستایي، خو عاملینو ته یې د سختې جزا غوښتنه کوي. زه میرویس یم، د اسفندیار ورور یم او دغه کوم شهیدان چې موږ پلار مې او ورېندار مې او ورېرونه مې شهیدان کړي دي، دغه کومو ظالمانو د اسلامي امارت په خپل وخت او زمان باندې ونیول او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي او د اسلامي امارت نه مې دا خواست ده چې شریعت ورباندې جاري کړي. اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو نه ډېره زیاته مننه کوو. موږ په تصور کې هم نه وه چې دومره سریع او تیز اقدام به وشي او دغه قاتلین او مجرمین د وحشي حیوانات به گرفتار شي. او خو انشاءالله ډېر په لنډ وخت کې دا گرفتار کړل او ډېر ترې ناراضي یو او غوښتنه لرو د اسلامي نظام چارواکو نه چې په دغه قاتلینو باندې د اسلامي شریعت په رڼا کې، د اسلامي امارت د قوانینو په رڼا کې دوی ته جزا ورکړي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې دغسې جرمونه وکړي او که څوک ترې سرغړونه کوي نو د قانون منګولو ته به یې وسپاري. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، د ننګرهار سره رود ولسوالي.